د بلبل یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نیکې هیلې او پیرزوینې د کونړونو څخه هغه هم د دانګام ولسوالۍ دنګو غرونو هغه سیمه چې تقریبا نور سرحدي سیمه ده او د ګاونډي هېواد پاکستان سره پوله قرار لري. دغه سیمه په ځانګړې ښکلا برخمنه ده. دلته دنګې ونې، ډېری ښکلې آب و هوا، هغه سیمې چې سړی واده راکوي چې سیمې ته راشي نو د دې ځای څخه دې سیمې اوسېدونکي به راسره دي چې د دې څخه به د دې سیمې احوال واخلو او تاسو متوجه شئ. سلامونه استاد سړی مشهور ډېر زیات سره کونړي لهجه ماته ډېر خوند راکوي. دا کوم ځای ته راغلي استاد؟ دا دانګام ولسوالۍ او چیلي ښکاري داسې چې سرحد ته نور نږدې یو، همداسې ده؟ سرحد ته یو کله غالبا 2 کلي دي او بس سرحد ته کله تللی یې خپله؟ هو په خپله ښه دی ورته اوسېدلي په خاطر آب و هوا دلته ډېره زیاته ښکلې ده. لکه مرکز کې کونړ کې هم چغستری او اسداباد کې ګرمي وه که نه، دلته هوا ډېره ځانګړې ده. دا سړ سیمې دي که نه؟ بس دې نه بس قدم په قدم یعنې چې خوځې تر دې پورې دغه ځینې پاسه ټول برول یا د غروجو کلی ورته وایي هغه بیخي سفید نه یعنې نیم په نیم هوا څه ده یعنې تغییر کله ده هغه ډېره یخه ده. دا داسې وخت چې بیا ورته وایي دغه جبو خوړ هغه بیخي څه دی هوا څه ده بیخي څه داسې ده اوبه چې سرحد ته ورشي هغه دومره ده چې تر دې پورې چې خوراک در سره نه وخت نه شي عظیمه ډېره زر راځي. دلته کوم قومونه ډېر میشت دي؟ کوم پښتانه دي، پشیان، کوم قومونه دي؟ بس دلته عموما بل هېڅ قوم شتون نه لري بغیر د پښتون. یعنې داسې قوي ځای کې چې دا قوي قوم پرون نه وي بل سړی ژوند نه شي کولی. بس همدغه پښتون قوم دی چې دا ټوله ولسوالۍ د خصوصا د ولایت ټوله پښتون دی. ډېر ښه. اصلا هم دا ډېر لرې د مرکز نه دلته د ژوند امکانات سهولتونه په دې ټکه راڅوي. دا خلک به د ژوند دغه اولني ضرورتونه د کومه کوي؟ سودا سودا غواړي دوکانونه شته نشته؟ هو دلته ځای په ځای بس دا چریکي دوکانونه دي یعنې چریکي دوکانونو ته تر دې پورې دغه داخل د ولسوالۍ نه ولسوالۍ بیا داخل د مرکز نه دغه صادرات او واردات یعنې یو بل ته یعنې تر دې پورې په وخت او زمان سره کوي. یعنې چریکي دوکانونه ځای په ځای ډېر دي. د ښوونیز برخې راته ووایه چې مکتبونه سهولتونه شته دولتي ښوونځي جوړ شوي؟ په خپله دغه ځای کې یعنې نږدې دا موږ چې کوم ساحه کې ولاړې دي نه 1 کیلومتره بر دا زوړ برول یعنې دغه تقریبا داسې ووایو چې 2 یعنې لیسې لري تر دې پورې چې داسې وجود ولري ځای په ځای یعنې متوسطې هم لري. د دې ځای کې نه بره دلته یو پرمختللی ښوونځی هم شتون لري یعنې هغه ته وایي د زوړ برول یعنې لیسه د هلکانو لیسه بل ته نجون لیسه وه خو نجون لیسه دغه شپږم کورس قرار لري. دغه لیسه چې د دا پخوا نه ډېر پرمختللی تر دې پورې اوله هغه افتتاح او غونډه تر دې پورې د ولسوالۍ کې اولنۍ افتتاح چې شوې وه دغه د هلکانو ښوونځي یعنې د دغې شوي وو او ډېر پرمختللي یعنې شاګردان یې ورکړي انجینران ډاکټران ښوونکي هر څه که وایي چې حکومتونو ته امتیاز او کریډټ باید سړی ورکړي ځکه چې دونه لرې پرته سیمه کې ښوونځی مکتب حکومت خپلتیا ده. هو بس دلته چې دي دا خلک په خپله یعنې د تعلیم او د هر څه لیوان دي تر دې پورې داسې علاقه څنګه چې د سندري صفا ده دغسې خلک صفا دي یعنې ذهنونه هر څه نه کیسې کې تر دې پورې چې هر کادرونه دلته روزل شوي دي تر دې پورې حتی تر دې پورې په خپله موږ لیدلي چې انجینران شوي دي تر دې پورې چې موږ لیدلي ډاکټران هم انجینران شوي او هر څه دلته سهولت یو قسم ده څه نه څه پکې سهولتونه ډېر وي نو بس ډېر زیاته مننه استاد. ستاسو نور خبرې هم لرو انشاءالله لیکونه به زموږ لیدونکو ته ننداره کړو او بیا به تاسو سره خبرې وکړو. ډېر
دومره امنیت دی چې اساس سره په پور په سر ډاډه اوسېږي چې موږ څه کولی شپې کې په ورځې کې څه چې یعنی اوس خلکو ته ډاډه وایي چې حبیبي کم ټو ځانګام ها او هم څه کې کنه ها ډېره زیاته مننه استاد خوښ شو ستا له خبرو د سیمې نه موږ ډېر زیات خوند واخیستی اخر کې ستا پیغام ورو خلکو ته پیغام شي پیغام همدغه پیغام دی چې دغه دره ده ښه په امن ذمهواري ښه تر دې پورې چې د هوا ذمهواري دومره ښایسته هوا ده چې درته ویلی شم او ښه صاف او ښه تر دې پورې د مېلمنو قدر نو هر څه یعنې د ده په ذمهواري کولی شو چې دغه مېلمانه ښه په خوشحالۍ سره داخل شي یو موږ هم ټیم په نفسیت ورکړی زموږ څه په نفسیت ډېره زیاته مننه ستا هڅوونکې خبرې به انشاءالله خلک را جذبوي او دلته به راځي پر ودان ډېره زیاته مننه له مېلمه پالنې مو او دلته د راتګ څخه چې مونږ سره په تکلیف شوي ډېره زیاته مننه ستا د راتګ نه هم مننه خیر شه درنو قدرمنو لیدونکو راشئ د کونړ د خپلو ولسوالیو دنګو سیمو څخه لیدنه وکړئ او خوند ترلاسه کړئ دا هغه سیمې دي چې واقعا په چکر ارزي هغوی چې د چکر مینهوال دي راشئ او له دې سیمو لیدنه وکړئ او هغوی چې نشي راتللی په خپل یوټیوب چینل ستاسو خدمت کې ویډیوګانې وګورئ تر بلې خپرونې په پاک لایزال راپوسو